السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. دوستانو که څوک ستاسو بچیانو ته ټلیفون کوي او که تاسو غواړئ چې هغه خبرې په خپل موبایل کې واورئ، دغه به تاسو څنګه کوئ؟ یا څوک ستاسو ملګرو ته ټلیفون کوي، که تاسو غواړئ چې د هغه خبرې په خپل موبایل کې واورئ، دغه به تاسو څنګه کوئ؟ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ او لینک یې ما تاسو ته په اول کمنټس کې هم درکړی ده. له هغه څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. د هغه رقمه دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ او تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. اوس به دغه که تاسو غواړئ چې د هر چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ، هغه ستاسو ملګري وي، که ستاسو بچیان وي، یا که یو بل څوک وي، که تاسو غواړئ چې د هغه سړي د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ، نو صرف په دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ او د هغه رقمه دوستانو تاسو په الاو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په الاو بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقمه ګوره دوستانو دلته تاسو راسئ، په دا پلس بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو اډ نیو فون نمبر تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. د هغه رقمه ګوره دوستانو تاسو نومور وښایاست. بس بلته دوستانو تاسو یو نوم ورکړئ، که تاسو هر نوم ورکوئ تاسو به هغه نوم ورکړئ او په دا لاندې فون نمبر کې به دوستانو تاسو خپل فون نمبر ورکړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم د خپل ټلیفون نمبر ورکوم. نو دلته به دوستانو تاسو د خپل بچي په موبایل کې یا د هغه رقم د خپل ملګري په موبایل کې خپل نمبر ورکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو خپل نمبر ورکړئ، د هغه رقمه دوستانو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقمه ګوره دوستانو فارورډ آل انکمینګ کالز ټو خان، دلته به دوستانو تاسو فارورډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو فارورډ بټن باندې کلیک وکړئ، اوس به په موبایل کې دوه سیمان دي. په سیم 1 باندې چې ټلیفون ناست هغه دې ستاسو په موبایل درځي، که په سیم 2 باندې. نو ګوره دوستانو زه سیم 2 ورښیم. د هغه رقمه دوستانو تاسو که هر سیم ورښوئ، تاسو به هغه سیم باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو تاسو هغه سیم ورښایاست. نو ګوره ما سیم 2 ورښوئ. دلته ګوره دوستانو کال فارورډینګ رجسټریشن واز سکسسفل، رجسټریشن سکسسفل سو. د هغه رقمه دوستانو تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ او کم ایډز رالو هغه ایډز به دوستانو تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو زه ایډز کلوزوم. کله چې ګوره دوستانو تاسو ایډز کلوز کړئ، اوس دغه نمبر دلته ایډ سو. اوس که زما په دویم سیم باندې هر څوک ټلیفون وکړي، هغه به دغه نمبر ته هم را روان وي. کله چې زه خپل ټلیفون پورته کړم، دغه نمبر ته به هم هغه ټلیفون روان وي، نو هغه تاسو ته به هم هغه ټلیفون درځي. بیا که دوی دوه هر څه سره وایي، هغه خبرې به تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې واورئ. نو دوستانو دغه سیټینګ او دغه طریقه تاسو د هر چا په موبایل کې استعمالولی شئ او د هر چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې اورېدلی شئ. نو دغه اپلیکیشن باید ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي یې، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.